دا پروژه په 15 پوړونو کې تقریبا د 13 میاشتو په موده کې ان شاء الله تکمیلېږي او ګټه اخیستنې ته سپارل کیږي. یو تعمیر جوړ شي او د دې صندوق ادرس معلوم شي. هغه شرکتونه چې دلته د زراعت په بخش کې جوړ شوي دي د کار نه لوېدلي وو، الحمدلله اوس یې کار شروع کړی. صندوق دائمي دفتر یا دائمي ادرس په بادام باغ سیمه کې مشخصېږي. او زارعین د کمو مځکې نه زیاته استفاده وکړي. په داسې مراسمو کې له موږ سره ګډون کوئ چې د کرنیزې پرمختیا صندوق 14 کاله دې ته انتظار ایستلی او په دې انتظار کې ټولو ملګرو د صندوق کوششونه کړي دي. لله الحمد نن د 14 کلن انتظار د پای شیبې را رسېدلی دي او د صندوق دائمي دفتر یا دائمي ادرس په بادام باغ سیمه کې مشخصېږي. نو زما خبرې زه اوږدوم نه، یوازې که راغلاستو معلومات زموږ همکار له تاسو سره شریک کړو. نو د موږ یوازې هدف په دې مجلس کې هغه د خښتې ښودل دي د مشرانو په حضور کې او د دې لپاره چې موږ د کرنیزې پرمختیا صندوق یو مهم ګام پورته کوو، دایمي ادرس پیدا کوو. په دې سره د ادارې حیثیت، په دې سره د ادارې قدر زیاتېږي او له خپلو ټولو مشرانو نه چې په دې برخه کې له موږ سره همکاري کړې، هدایت یې کړي، دا ځایونه یې موږ ته مشخص کړي، له ټولو نه د زړه له کومې مننه کوو. خوشحاله یو چې نن د یو تعمیر او داسې تعمیر چې د زارعینو دپاره، د مالدارانو دپاره، د افغانستان د وګړو دپاره یوه خوش خبري ده. د صندوق تاریخچه مخکې ملګري بیان کړه. آیا دا صندوق څه دپاره ایجاد شوی دی؟ موږ د دې صندوق نه څه امیدونه دي؟ څنګه کولی شو چې د خپلې 80 یا 85 سلنه خلکو هغه سره پوره همکاري وکړو؟ دا تعمیر چې یو شرکت ته قرارداد ورکړی شوی دی، وجوهات دا دي چې 14 کاله دغه صندوق په مختلفو ځایو کې په کریا باندې او هغه کریا چې په صندوق باندې بوج وه د مشورې د عالی شورا د فیصلې په مطابق فیصله دا وشوه چې یو تعمیر جوړ شي او د دې صندوق ادرس معلوم شي. خلک کولی شي چې د دې صندوق سره وخت په وخت باندې رابطه جوړه کړو او د دې صندوق نه هغه پیسې چې په مرابحه، په وکاله، په مضاربات، په مشارکت د دوی د خپل زراعتي مالداري کارونه مخته بوځي. زموږ کوشش دا دی چې موږ د هغه شرکتو سره چې هغه مسله په زراعتي یا مالداري په بحث کې کار کوي هغه ته په مرابحه، په وکاله باندې پیسې ورکړو.
د دې وجې نه چې مستقیم زمونږ زراعت میکانیزه شي او زارعین د کمو مځکې نه زیاته استفاده وکړي. یقینا که سړی بهر ته سفر وکړو او په بهر کې د زراعت او د هغو زارعینو د مشکلاتو د حل طریقه وګوري نو سړي ته په دا اندازه معلومیږي چې زه څه کولی شم چې د خپلو زارعینو سره د دهقانانو سره د مالدارانو سره کومک وکړو. محترمو، نن دا پروګرام یو طرف ته د تعمیر هغه بنیاد ایښودل دي، دوم طرف ته خپل ولس ته یو پیغام ورکول دي. هغه پیغام دی چې د ولس په موږ باندې احسانات، د دې ولس په موږ باندې همکارۍ دي. څنګه کولی شو چې د موږ د خپل ولس هغه مشکلات چې ورسره مخامخ دي هغه مشکلات حل کړو. الحمدلله په دا 4 کاله کې زه به دا ووایم چې په زراعت کې ډېر کارونه شوي دي، خو لیکن هغه مشکلات چې اوس هم زارعین ورسره مخامخ دي، دهقانان ورسره مخامخ دي، هغه مشکلات یې موږ نه دي حل کړي. خو زموږ کوشش دا دی چې هغه شرکتونه چې په زراعت کې کار کوي خو لیکن د پیسې د وجې نه د ده شرکت کمزوری شوی دی یا فابریکه کمزوره شوې ده یا مسله نور مشکلات لري، اقتصادي مشکلات لري، موږ مسله دې ته تیار یو چې دغه ته پیسې ورکو او هغه شرکت په پښو باندې ودرو او هغه شرکت خپل تولیدات شروع. په دې 4 کالو کې تاسو وګورئ په مختلفو ساحو کې په مختلفو سیمو کې موږ مسله شرکتو ته زیاتې پیمانه باندې پیسې ورکړي دي. هغه شرکتونه چې دلته د زراعت په بحث کې جوړ شوي دي د کار نه لوېدلي وو، الحمدلله اوس یې کار شروع کړی. ولې زموږ مسله کوشش دا دی چې خام مواد پیدا کړو او هغه مسله بیا صنعت او تجارت مسله صنعت ته ورکو او خلکو ته د کار زمینه برابر شي. موږ په هرات کې، په مازار کې، په کندهار کې، په جلال آباد کې، په مرکز په کابل کې هغه فابریکې چې ولاړې وي الحمدلله اوس په کار باندې روان دي. خو لیکن دا پیغام خپل ولس ته ورکوو چې په هره ساحه کې دی وغواړي که په مالدارۍ په بحث کې کار کوي، موږ مسله داسې یو طریقه هم جوړه کړې ده چې هغه وړو پیسې چې یو سړی برداشت کولی شي 3 لکه تر 15 لکه پورې موږ ورته ورکولی شو. دا مالدارۍ مسله تقویه کولی شي، نور مسله په دې باندې کار کولی شي. نو په دې بنیاد باندې چې موږ خپل هدف ته ورسیږو، زراعت میکانیزه کو، د موږ د دهقانانو مشکلات حل کو، ان شاء الله امید ده چې په ډېر کم وخت کې او بیا د صندوق د مشرتابه او د دې مسؤل انجینر صاحب نه زه خپله مننه کوم. کوشش یې کړی دی په موږ باندې ډېر وخت په وخت باندې موږ سره رابطه کړې ده. فلانکي ځای ته سفر کوو، هلته م یو فابریکه ده، فابریکې مسله کتل دي، موږ مسله داسې نه دي کړي چې بیا مو انکار کړی دی او ورته ویل چې مصروف. موږ ورسره په هم جلال آباد ته تللي یو، هم مزار ته تللي یو، هغه فابریکې چې موږ ورته پیسې ورکړي دي د هغه مسله موږ د دې امکانات کتلي دي او داسې هم شوي دي چې اوس الحمدلله په مزار کې داسې فابریکې شته دی چې اوس هغه په صادراتو باندې لګیا دي. موږ د مایانو هغه خوراکه چې دلته مسله تولیدېږي هغه مسله تاجکستان ته ورکولی کېږي. نو موږ کوشش دا دی چې موږ د مسله د وارداتو په ځای باندې صادرات ولرو، موږ هغه فابریکې فعال کړو. موږ مسله اوس د چرګانو خوراکه، سیابین وغیره وغیره د بهر نه روان دي، جوار بهر نه روان دي. موږ کوشش دا دی چې دا شاید تقریبا په خپل ملک کې تولید کو او زموږ د فابریکې د خام مواد ورته برابر کو
نو ان شاء الله د ستاسو په همکارۍ باندې به کېږي او د ستاسو په اخلاص باندې به کېږي او زموږ به ان شاء الله د خدمت او منډه به زموږ د طرف نه کېږي. الحمدلله ډیر د فخر او خوشحالۍ ځای دی چې د ورورۍ امن او یقین په فضا کې نن د دې پروژې د پرانستې لپاره راټول شوي یو. یا د پروژه د افغانستان د اسلامي امارت د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت د کرنیزې پرمختیا صندوق د مرکزی ادارې د ودانولو پروژه چې د کرنیزې پرمختیا صندوق له طرفه تمویل کیږي، ودانیزې چارې د سن ټاور ساختماني شرکت لخوا چې په ودانیزو چارو کې د 10 کلونو نه زیاته تجربه په لوړ پوړیزو ودانیو، عامل منفعه ودانیو او د نورو مختلفو مؤسساتو پر پروژو کې تجربه لري. دا پروژه په 15 پوړونو کې تقریبا د 13 میاشتو په موده کې ان شاء الله تکمیلیږي او ګټه اخیستنې ته سپارل کیږي. الحمدلله سن ټاور شرکت په اوسني حالت کې 15 پروژې داسې پروژې چې په هغې کې تقریبا 1500 زموږ ستاسو وطنوال په کار باندې بوخت دي، فعلا د کار په جریان کې دي چې د هغې د بیلګې نه د سن ټاور یوه 015 پروژه ده چې د شارنو په مرکزي موقعیت کې پرته ده او 21 منزله ده. په آخر کې د سن ټاور او پی جی سی سی شرکتونو د ګروپ په نمایندګۍ یو ځل بیا ستاسو نه مننه کوم چې دلته راغلی او هیله ورزوم دا د اسلامي امارت د منصوبینو، مشرانو او علماو کرامو نه چې داسې نورې عامل منفعه او توسعه‌یي پروژې پیل ترڅو د یو طرفه مو وطن آباد او د بل طرفه دغه دردېدلي ملت ته د کار زمینه مساعده شي. دا پروژه په 15 پوړونو کې تقریبا د 13 میاشتو په موده کې ان شاء الله تکمیلیږي او ګټه اخیستنې ته سپارل کیږي. یو تعمیر جوړ شي او د دې صندوق ادرس معلوم شي. هغه شرکتونه چې دلته د زراعت په بخش کې جوړ شوي دي د کار نه لوېدلي وو، الحمدلله اوس یې کار شروع کړی. صندوق دائمي دفتر یا دائمي ادرس په بادام باغ سیمه کې مشخصیږي. او زارعین د کم مځکه نه زیاته استفاده وکړي.